چینل ته یو ځل بیا هم ښه راغلاست. زه عمران خان د سیدزاده موټر پلورنځي مدیر ستاسو خدمت یو ځل بیا حاضر شوی. نن غواړم چې تاسو ته در وښیم چې په موټر په هغه کم میټر چې کوم د چیک غمیان لګېږي چې هغه د چیک غمیان په څه خطر لګېږي او د هغه غمي لګېدو څخه وروسته باید کوم د مستري و کوم بخش ته ورغوستل سي او کوم مستري ته ورغوستل سي. انشاءالله زه نن تاسو ته دانه په دانه کوم په میټر چې کوم اشاره کوم غمي د چیک ته لګېږي د هغه به دانه په دانه درته تشریح کوم. نو انشاءالله زموږ سره د ویډیو تر پایه پورې اوسئ. نو نن راځم بیا لکه څنګه چې تاسو ویلو چې مثلا دغه د موټر په میټر کې چې مثلا کوم هغه غمیان یا اشارې چې لګېږي چې دا اشارې او دا غمیان څه مطلب ورکوي چې مثلا د کوم مشکلاتو موټر ته مواجه سي چې بیا دغه اشاره یا د غمي تاسو لګوي. نو زه به نن دغه تاسو ته په پښتو او هم په فارسي ژبه باندې تشریح کوم. انشاءالله زموږ سره ویډیو تر پایه وګورئ. نو راځو په لومړي سر کې د چیک انجن لایټ په نامه دا کوم غمی چې تاسو وینئ په تصویر کې دا چې دی دا غمی د انجن یا د اگزاست سیستم په ستونزو کې اشاره کوي. مثلا کوم وخت چې دا غمی ولګول سي تاسو په موټر په انجن کې مشکل شته تاسو باید ژر تر ژره مستري ته مراجعه وکړئ او د ماشین مثلا د موټر هغه انجن مو و مستري ته ښکاره کړئ چې مربوطه مشکل یې تاسو ته حل کړي او دغه غمی یا اشاره ورته ورکه کړي. نو راځو دوام غمی چې دی د اویل پریشر ورنینګ لایټ دی چې یعنی د تیلو د کمی غمی. مثلا دا کوم غمی چې تاسو وینئ دا چې کوم وخت چې تاسو په موټر کې تیل کم وي نو دا غمی تاسو ته لګوي چې دا یو عادي مثلا د سټول بلد غمی دی چې مثلا دا غمی د تاسو ټول سره ولادت چې دا په کوم وخت کې لګوي چې کوم وخت په موټر کې تیل کم وي نو دا غمی تاسو ته لګوي. نو راځو دریم غمی ته چې راځي بریک سیستم ورنینګ لایټ. دغه کوم غمی چې بیا تاسو وینئ دا چې دا د بریک سیستم په ناکامي یا د تیلو د کمښت اشاره کوي. یعنی کم بریک تیل چې موږ تاسو ورته وایو هغه د موټر چې بس یلا په ماشین کې د ماشین سره مثلا په راسته اړخ کې یا هم په ځینو ماشینونو کې په چپ اړخ کې چې کوم بریک تیل راځي او شنه کاده سي او دوباره کوم ځای شي راځي چې هغه کې باید بریک تیل په کښې کې وي چې کوم وخت هغه بریک تیل کم سي نو بیا تاسو دا غمی لګوي کوم چې تاسو په تصویر کې وینئ بیا به دا چې کوم وخت تیل ورته پوره کړئ تاسو په مستري ته مراجعه کوئ او دغه تیل به ورته پوره کړئ انشاءالله بیا دغه غمی هم له منځه وړي یا هم گلیږي. میایم با اشاره میتر چهارم که نامش هست بیتری چارج ورنینگ لایت. یعنی بیتری موتر براتون نشان میده که مثلا چارج بیتریتون کم است یا هم بیتری موترتون چارج نداره یا این هم یک اشاره مثلا عادی است که هم ما کدازی بلد هستیم و میفهمیم. و میایم با اشاره دیگه که تایر پرشر مونیتورینگ سیستم یا هم TPMS معنایش هست که شما اینی عکس که میبینین در یک عکس براتون معلوم میشه این که هست در فشار تایر براتون نشان میده. مثلا کدام وقتی که تایرتون مثلا لیول هوا که مثلا هوا که داخل تایر باشه لیولشان پورا نباشه اون وقت این چراغ که براتون روشن میکنه که شما باید لیول یا هم کدام فریشر تایر که هست باید یک لیول شوه که باز وقت اینی چراغ که براتون روشن نکنه و گل کنه. و اکثر وقت شما دیده باشین که موتورتون وقتی که در صورت 100 می باشه 120 می باشه موتورتون یک قسم لرزه میکنه که شما میگن شاید مشکل از دیگه چیز باشه شاید مشکل از ماشین باشه یا مثلا از موتور باشه. نه مشکل از ماشین یا از موتور نیست مشکل از خود تایر است و اینی چراغ کم براتون روشن میکنه. شما باید رفته و لیول گیج مثلا گیج تایرتون همشون چهارشون گیج کنین باید یک لیول باشه. بعضی موتورها مثلا 35 می باشن 40 می باشن 45 می هوای موتورتون که مثلا تایرش کان گیج شد یک لیول شد باز وقت این چراغ کاسته خاموش میسازه. و دیگه ایربگ وارنینگ لایت یعنی کدام وقتی که مثلا موتورتون ایربگشون خراب باشه یا هم مثلا موتوری که تکر می باشه زیادترشون اینی چراغ که اگر موتور روشن باشه معنای است که ایربگای موتورتون از بین رفته یا هم ایربگایتون مثلا در جایی که وایرینگ است در وایرینگشون مشکل داره باید پیش یک وایرینگ ساز مراجعه کنین که وقتی وایرینگ ساز براتون چک کنه اگه مثلا در وایرینگ مشکل بود اینی چراغش براتون گل میکنه. اگه مشکل ایربگ داشت باید ایربگ دیگه برشون جابجا بسازین یا هم مثلا مشکلش به دیگه قسم حل کنین تا که این چراغشون گل شود. نو راځو دغه یو بل غمی چې دی مثلا د کوم وخت تاسو په موټر کې ولګول سي د دې تاسو په عکس کې وګورئ د دې نوم دی سټیبلیټي کنټرول سیستم. این د موټر دغه د یو سیستم دی دا په ځینو موټرانو کې په اتوماتیک ډول دی او په ځینو موټرانو کې مثلا تاسو په خپل لاس باندې د کچیر تاسو غواړئ چې دا روښانه کړئ روښانه کولای شئ او کچیر وغواړئ چې په خاموش وساتئ خاموش ساتلی شي. ولې مثلا ژ بحث وکم دا چې کوم وخت چې مثلا تاسو په ولنده ځکه باندې مثلا د واورې په ساحه کې مثلا داسې په شویدون کې منطقه کې تاسو روان واسه اتوماتیک موټرانو کې
بیا په اتومات ډول لګول کېږي تر څو ټایرونه خپل ثبات او خپل ټرکشن د لاسه ور نه کړي او بیا چې کوم وخت مثلا موټر بېرته عادي حالت ته راسي او نورمال سړک ته یا نورمال وچ علاقې ته راسي بیا دا غمی اتومات خاموشوي که چیرې مثلا تاسو په اتومات یا هم په یو نورمال علاقه کې یا منطقه کې روان واست او دا غمی روښانه و نو تاسو بیا پوه چې دا موټر کې مثلا په دې د کم د ټایرو په هغه سټیبیلیټي کې مثلا په کوم هغه وس کې چې مثلا خبره وي هغه کې مشکل نشته تاسو باید ژر تر ژره بیا هم مسیر ته مراجعه وکړئ تر څو دغه مشکل ورته حل کړئ نو بیا به انشاءالله ستاسو موټر باندې په موټر کې دا غمی روښانه نشي نو راځم زه بیرته بل غمی به زه تاسو ته وښوم چې د هیټډ وینډشیلډ انډیکیټر په نامه دی چې دا غمی مثلا کوم وخت چې ستاسو د موټر تاسو په دا کس کې وګورئ د شیشې ګرمونکي سیستم فعال شي مثلا کوم وخت چې تاسو دا غمی په میټر کې چالانوي دا مقصد ورکوي چې ستاسو هغه شیشه چې د اتومات ګرموي د ژمي په وخت کې دا اتومات د شیشه در ګرموي تر څو هغه تفت ونه نیسي چې تر څو تاسو هغه لاره سمه ووینئ بیا راځو دریم سیستم دی د کروز کنټرول انډیکیټر دی یعنې د کروز کنټرول غمی دا غمی چې مثلا کله چې د کروز کنټرول فعال وي مثلا دغه د کروز چې تاسو مثلا په موټر کې ځینې موټرونه ځي کروز او رادار لري مثلا کروز تاسو موټر تاسو په 160 سرعت باندې تاسو لاکوي تاسو موټر د 160 سرعت څخه بیا نور چې تاسو هر څومره مثلا هڅه او کوشش وکړئ د هغې اضافي سرعت نه اخلي تاسو موټر تاسو پر 100 باندې کروز یعنې رادار کې لاکوي تاسو موټر به در 100 سرعت باندې اخواته مثلا سرعت نور نه اخلي په هغه 100 سرعت کې روان دي چې دا په خارج مملکتو کې ډیر زیات ستا په افغانستان کې اتومات مثلا دا کروز د خاص څوک خپل موټر نه لاکوي او بل راځو د ډرایو موډ یا سلیکشن انډیکیټر دی د ډرایو سلیکشن غمی مثلا دا غمی کې کله چې موډونه بدل سي لکه سپورت ایکو نورمال دا غمی به روښانه سي مثلا کوم وخت چې تاسو خپل موټر د ایکو حالت سره اړوي سپورت ته د سپورت سره اړوي سپورت پلس ته نو دا غمی به روښانه وي چې مثلا بیا به تاسو درشي چې د تاسو موټر په ایکو موډ کې دی هم په سپورت موډ کې دی هم په سپورت پلس موډ کې دی او راځو د نن ورځې یو هم اخري غمی چې مثلا دا به زه تاسو ته دروښوم چې تاسو به عکس کې وینئ جته د چالانولو نه مخکې د ګرمېدو ستونزه وایي مثلا کوم وخت چې تاسو ډیزل موټر دا په ډیزل موټرونو کې دا غمی راځي تاسو چې کوم وخت مثلا ډیزل موټر سوچ کوي دا غمی به درته لګوي تاسو به موټر 3 ځلې یا هم 2 ځلې موټر سوچ کوئ 3 ثانیې ورته ګوري بیا به موټر خاموشوي بیا به موټر سوچ کوي بیا به 3 ثانیې 4 ثانیې ورته ګوري بیا به موټر خاموش کوي په دریم ځل به بیا سل فرق کوي مثلا دې ته ګرمه کم ویل کېږي چې موږ ډیزل موټر ته ګرمه ورکوو په ژمي په موسم کې چې مثلا موټر بیا ښه سم چالانده سي ډیزل موټران دغه یو مشکل لري چې مثلا باید څو ګرمه وخوري تر څو بیا دغه وروسته موټر په سم او خوندوره توګه سره چالانده سي او دغه وروسته بیا تاسو کولی سي یو 2 او 3 دقیقې لا هم 15 دقیقې نور هم انتظار سي تر څو ستاسو ماشین به بلینک پوره پورته کړي او انتظار سي ورته بیا دغه نه وروسته تاسو خپل موټر ته حرکت ورکولی سي نو راځو دغه وبل اشارې ته د میټر چې مثلا کوم وخت په میټر کې دغه اشاره یا تاسو چې کوم په عکس کې وینئ د جې نوم دی انجن ټمپریچر ورنینګ لایټ زه په دې خاطر د انګلیسي باندې تاسو یادوم چې تاسو ته لږ اسانه سي او بهتره سي نور معلومات تاسو زه په پښتو په پارسي باندې وایم تاسو ته نور هم اسانه سي او بهتره بسي دا چې مثلا کوم وخت تاسو انجن د موټر ماشین مو ګرم سو د دې سره ماشاءالله تاسو ټول ان شاء الله ولد یاست خو بیا هم درته وایم ځینې ملګري ځینې ورونه شاید نه وي ولد دا چې کوم وخت تاسو د موټر انجن ګرم سي نو په هغه حالت کې دغه غمی تاسو ته لګوي چې تاسو باید موټر په هماغه ځای باندې په هماغه دقیقه باندې ودروي او د موټر مثلا کوم ریډیټر چې ورته وایي هغه د اوبو ځای تاسو ورچک کړئ او اوبه یې ورته به منظمې او برابرې کړي او تر څو ستاسو د موټر د تودوخې درجه بیرته نورمال حالت ته راوګرځېږي نو بیا ان شاء الله په هغه وخت دغه کوم اشاره چې ده دا مړه کوي او که چیرې تاسو مثلا دغه اشاره تودوخې ته درته ولګېږي او تاسو نور هم موټر ته دوام ورکړئ د دې باعث کېږي چې تاسو موټر ماشین مکمله جام سي چې بیا تاسو بیا دغه بعد ډېرې پیسې مجبورا باید په موټر باندې خرڅ کړئ یا هم بل ماشین موټر ته واچوئ راځو بل د هډ لایټ یا هم ټی لایټ انډیکیټر دی چې کله مثلا څراغونه بند یا خلاص سي دا غمی به روښانه سي مثلا دا هغه غمیان دي دلته دوه غمیان دي تاسو په دا کس کې ووینئ یو هغه غمی دی مثلا کوم وخت چې تاسو د موټر بتۍ ډیم وي په ډیم یعنې مثلا په سلو بتۍ کې تاسو موټر روان وي هغه دا اشارې دا تاسو ګورئ په لاندې خوا کې دا 3 نقطې لري 3 اشارې لري لاندې خوا ته دي او کوم وخت چې مثلا بتۍ فل وي هغه غمی شین سي او 3 اشارې مکمله سي دا مثلا تاسو د موټر څراغونه چې هغه په فل بتۍ کې روان دي بل لو فیول انډیکیټر دی چې هغه تاسو ته
مخکې هم درته وشوي چې هغه تاسو کولی شئ چې موټر ته تیل واچوي او بیا هم دغه بعد دغه موټر غمی درته وبلسي. او بل د ډور ایجر ورنینګ لایټ دی. مثلا تاسو په دا ځای کې وګورئ ما څو عکسونه درته راخیستي دي، څو اشارې پکښې دي. کوم وخت مثلا ستاسو موټر ډاله خلاصه وي د ډالې اشاره درته کوي چې ډاله مو خلاصه ده، کوم وخت دروازه راسته چپه لاس خلاصه وي تاسو یې ښیي، کوم وخت چې بانټ خلاص وي تاسو یې په همدې ځای کې درښیي چې مثلا ستاسو بانټ یا هم دروازه یا هم ډاله خلاصه ده. کوم وخت چې تاسو بیا سم وتړئ بیا دا غمی درته ګلوي. نو راځو دغه څخه ما بعده ترانسمیشن ورنینګ لایټ یا هم د ګیر بکس غمی. کوم وخت چې دا غمی تاسو ته ولګېدي په پوه چې تاسو د موټر په ګیر بکس کې یو مشکل دی، تاسو باید ژر تر ژره مستري ته مراجعه وکړئ چې کوم مشکل چې تاسو د موټر په ګیر بکس کې دی هماغه مشکل تاسو ته حل کړي. نو دغه ما بعد څخه راځو بل دی واشر فلډ لیول یا انډیکیټر، چې مثلا دا کوم وخت چې تاسو د موټر هغه کومې اوبه چې تاسو مثلا اپرنک چې ورته وایو هغه د موټر هنداره چې پاکوي، چې کوم وخت مثلا په چپه لاس کې تاسو هغه د اشاره ورکوي چې مثلا د موټر هندارې اتومات پاکېږي، اتومات اوبه پاشي، دا د هماغه اوبو لیول تاسو درښیي چې مثلا تاسو باید د هغه اوبو لیول پوره کړئ. نو ګرانو لیدونکو دا زموږ د نن ورځې ویډیو چې ما وغوښتل تاسو سره شریکه کړم. مثلا زموږ ډېری ملګري او ډېری داسې هېوادوال شته چې کوم وخت چې موټر دوی چلوي په موټر په میټر کې چې کوم دا غمیان ولګول سي یا اتومات لګېږي، دوی نور سره ویل چې مثلا باید کوم مستري ته مراجعه وکړو او دا د کوم مشکل د اساس باندې دا غمی لګېږي یا هم لګېدلی دي. دیگه مثلا زیادتر دوستای ما نمیفهمه که چرا روشن شده ما باید چی کنیم، با کدام حالت یا مثلا با پیش کدام مستری بریم و این را ترمیم بسازیم. ما اینا را براتون همش دانه دانه تشریح ساختیم. شما میتونین بعد از هر کدام مشکلی که اول پیش یک ویرینگ ساز برین که ویرینگ ساز اول براتون چک کنه که مشکل در خود ویرینگ است. اگر در خود ویرینگ بود براتون خاموشش میکنه از طریق کامپیوتر. اگر در خود ویرینگ نبود باز براتون میگه شما باید پیش مستری برین، مستری انجن برین، پیش مستری گیر بکس برین، کلشان براتون خود ویرینگ ساز هم میگه. مثلا تاسو چې کوم وخت ویرینګ ساز ته ورسئ، ویرینګ ساز تاسو خپل وایي چې مثلا د دې مشکل د ویرینګ دی، تاسو د کمپیوټر په واسطه باندې په 15 دقیقې هم لږ څه کې حلوي. او که چیرې بیا مشکل جدي وي خپل ویرینګ ساز تاسو وایي چې مثلا د ماشین مستری ته ورسئ یا هم درته وایي چې مثلا د ګیر بکس مستری ته ورسئ، هغه مستری دی تاسو درشوي بیا به تاسو هغه مستری ته وځئ خپل موټر مشکل به حلوي. دا په موټر کې یو ډېره جدي برخه ده او ډېر جدي بخش دی چې موټر خو زموږ سره دا همکاري کوي چې خپل اشاره موږ ته یا خپل غمی موږ ته لګوي، موږ ته وایي چې مثلا په موټر کې دغه مشکل شته، تاسو خپل د موټر مشکل حل کړئ. نو موږ حتی هم لازمه ده چې مثلا کوم وخت غمی ولګول سي او موږ به بیا مستري ته مراجعه کوو او د موټر د غمی او د هم دغه مشکل به ورته حلوو. تر بلې ویډیو پورې چې زه عمران خان بیا هم ستاسو خدمت ته حاضرېږم. د الله په امان ښه وخت.